پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه. پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد ورونو، هغه وخت چې زید بن قصاده او مغیث رومي د خپلو اهدافو په لوري باندې تلل، طارق بن زیاد هم د طلایتلي په لوري باندې پرمختګ کاوه. جولین او اوپاس هم ورسره ملګري وو، خو هغوی باید له تاریخ سره وای، ځکه چې طلایتله د اندلس مرکز و. دا د بادشاهانو ګدۍ وه او د هغې دفاع ډیره قوي او کلکه وه. جولین او اوپاس چې هغه ته د طلایتلي په هکله باندې څه ویلي وو، دا ښار د ټیکس د سیند په غاړه باندې آباد شوی نه، بلکې سیند د هغه ښار له شاوخوا څخه روان و. او بیا مخکې ته د سیند سره په خوا کې یو لوی جهیل او تالاب و چې په هغه کې د سیند اوبه تویېدلې. په یوه کمر کې تونل او سوری ایستل شوی و چې د هغې لارې له سیند څخه اوبه جهیل ته تللې. ورونو، دا هماغه جهیل او تالاب و چې د هغې په غاړه باندې میرنیا او اوپاس سره لیدلي وو، او اوپاس د لیوني سړي په شکل باندې هلته ورغلی و. د طلایتلي دفاع د ټیکس سیند کلکه کړې وه. بله دا چې دا ښار په یو پورته او لوړ ځای باندې ودان شوی و. د ښار شاوخوا دیوال د ډیرو غټو او درندو ډبرو څخه جوړ شوی و. ځینې دومره غټې وې چې پوره کمرونه هلته ایښودل شوي وو. د ښار د دیوال شا او خواته یې پلن، پراخ او ژور خندق هم کیندل شوی و چې په هغې کې نیغ او تیره تیره لرګي هم ټومبل شوي وو چې دې لرګیو خلک زخمي کول او بیا د تللو څخه ایستل. هر بادشاه به چې کېناسته نو د طلایتلي دفاعي حالت به یې نور هم قوي کاوه. کله چې ګوډ قوم منځته راغی نو هغوی دا ښار دومره قوي کړ چې د نیولو امکان ختم شو. طارق بن زیاد په هوارو ځمکو او میدانونو کې ډیرې جګړې کړې وې. هغه د 12,000 غازیانو په لاس 1 لک منظم پوځ ته ماتې ورکړې وه. خو د دې کلا او ښار حالت له نورو څخه مختلف و. د هغې طریقې بدلې وې. د دې کلا نیول د امکان تر حده پورې سخت و، خو طارق بن زیاد د الله جل جلاله د مرستې په هیله او تمه باندې روان و. په طلایتله کې د اندلسي بادشاه راډریک ماتم کېده. یوازې د طلایتلي بادشاهي ماڼۍ غمجنه نه وه، بلکې په ټول ښار باندې د غم او ماتم څپې خپرې وې. په دې ماتم او غم کې ویره او ډار څرګند و. د راډریک د 1 لک پوځ څخه چې څه پاتې وو، هغوی هم طلایتلي ته رارسېدلي وو. په دې راتلونکو کې هغه د خپلې خوښې پوځیان هم وو چې د ګادلیت په جګړه کې د راډریک سره شریک شوي وو. د نورو ځایونو څخه هم ځینې خلک طلایتلي ته راغلي وو. هغوی په طلایتله کې خلکو ته داسې خبرې او پروپاګند وکړل چې ګوندې مسلمانان زمریان، پړانګان او د ځنګلي ځناورو په شان باندې څیرونکي او حمله کوونکي دي او دښمن ټوټه ټوټه کوي. ورونو، لکه څنګه چې د کیسې په تیر جریان کې هم تاسې اورېدلي وو چې راډریک د طارق بن زیاد د شړلو او ختمولو لپاره له پمپلونه څخه د ګادلیت په لوري باندې روان و. په همدې وخت کې اوپاس په بدلې څېرې طلایتلي ته ولاړ او هلته یې د جهیل په غاړه باندې له میرنیا سره وکتل او په خلکو کې دا اوازې او انګازې خپرې کړې چې د مسلمانانو ویره او ډار په خلکو کې خپور شي. ګوټیانو داسې اوازې واچولې چې عام ولسي خلک هم ورخطا شول. هغوی چې کله د خپل زړور او باتور بادشاه راډریک د وژلو او د هغه د 1 لک پوځ د ختمېدو څخه خبر شول نو ډیر ورخطا شول چې په څه ډول 12,000 مسلمانانو 1 لک پوځ ختم کړ. ماتې خوړلی پوځ چې کله طلایتلي ته راورسېده نو هغوی په خلکو کې داسې خطرناکې اوازې او انګازې خپرې کړې وې چې د ګوټیانو پروپاګند یې تاییدول. دا مسلمانان چې هر څوک دي خو انسانان نه دي، بلکې کوم بل مخلوق دی.
یو انسان خو د 2 انسانانو مقابله کولای شي، خو هغوی په یو ځل باندې 100 کسان په تور باندې وژني، د ځناورو په شان باندې حمله کوي. دا خبره سمه ده چې هغوی په اوبو د پاسه راغلي دي. هغوی اوبه نه ډوبوي. د امپراتور راډریک مړی هم ورک شو. د هغه آس اورلیا حمله کوونکو له ځانه سره یوړ. وایي چې هغوی د راډریک مړی پوخ کړی او خوړلی دی. دغه عجیب او غریب اوازې په دې کې خپرې شوې وي او د خپرېدو په حال کې لا روانې وي. او دا هم پکې ول چې دا د هغوی قانون دی چې کوم بادشاه ته هغوی ماتې ورکړي هغه بیا خوري. که هغوی دلته راغلل نو ډېر ورانی او لوټ تالان به وکړي او هغوی نجونې هم له ځانه سره بیایي. دا انګازې اوازې په داسې خطرناکو او ډارونکو طریقو سره خپرېدې چې ټول ولس یې بېسده او ورخطا کړی و. په هر کور کې ځوان نجونې وې. د خلکو په کورونو کې مال او دولت و. تر ټولو زیات قیمتي شی د هغوی ځانونه و. که غریب و که شتمن هیچا هم خپل ځان نه ورکاوه. په اوازو کې دا هم و چې نجونې او مېرمنې هم مسلمانان له ځانو سره وړي. او دا د هغه وخت قانون و چې فتح کوونکو به د نیول شویو خلکو هر څه لوټ کول. عوام خلک به له خپلو کورونو څخه تښتېدل. خلکو دا اوازې سمې ګڼلې او له خپلو کورونو څخه وتل او ښار خالي شو. یوازې پوځیان پاتې شول چې هغوی هم د مړو په شان باندې وو. د پوځیانو څخه سربیره ګوټیان او یهودیان پاتې وو کوم چې د مسلمانانو پلویان وو. اوازې او انګازې هم همدې ډلې خپرولې. په طلتله کې ډېرې کلیساګانې وې چې په ټولو کې یوه ډېره لویه او ستره کلیسا وه. په کلیساګانو کې راهبانې او دولت زیات وو. او مخکې هم وویل شول چې د کلیساګانو پادریانو به ځانونه د الله استازي او نمایندګان بلل او دا به یې ویل چې موږ دنیا خوشي کړې، خو ورونو په اصل کې د دنیا وږي او تږي هم دوی وو او د هغې عبادت یې کوو. د باچاهانو څخه یې ځمکې اخیستې وې او له دوی څخه اربابان جوړ شوي وو. هغوی د دې ځمکو له حاصلاتو څخه برسېره د خلکو څخه په ډول ډول پلمو باندې نقدیات اخیستل او هغه به یې د ځان سره ذخیره کول. ټول پادریان مشر پادري ته ورغلل او دا ستونزه یې ورته وړاندې کړه چې دا دومره د سرو، سپینو، قیمتي غمیو او ملغلرو کڅوړې به چیرې پټوو؟ مشر پادري وویل خامخا به یې په یو ځای کې پټوو. دومره زیات مال خو د ځان سره نه شو وړلی. که دومره مال را سره خپلو خلکو هم ولید نو په دې مال به موږ ووژني. ټول سره او سپین زر سره له ملغلرو په بکسونو کې بند کړئ او دلته یې ماته راوړئ. د روپیو کڅوړې هم ورسره راوړئ. په تاکاوي کې به یوه کنده جوړه کړو او هلته به دا ټول شیان خوندي کړو او له پاسه به پرې خاورې بار کړو. د شپې لخوا د مرکزي او لوی کلیسا تاکاوي ته د مال او دولت څخه ډک بکسونه راوړل شو. د تاکاوي فرش وکیندل شو. بیا هلته بکسونه ځای پر ځای شول او د پاسه پرې خاورې انبار شوې. یو بله کنده هم چې 2 ګزه اوږده او 1 ګز پلنه وه همداسې روغه پرېښودل شوه. کنده ویستونکي 3 تنه وه. یو بله کنده چې 2 ګزه اوږده او 1 ګز پلنه وه همداسې روغه پرېښودل شوه. کنده ویستونکي 3 تنه وه. هغوی خپل ټول کار پای ته ورساوه. نو د مشر پادري په اشاره 3 پادریان هلته راغلل چې له هغوی سره تورې هم وې. مشر پادري کارکوونکو ته وویل پاتې خاوره د باندې وغورځوئ. هغوی بیلچې واخیستې او د خاورې د راپورته کولو لپاره ټیټ او ښکته شول. نو هغه 3 توره لرونکو پادریانو پرې په ډېره بیړه حمله وکړه او د 3 واړو په غاړو یې د تورو ګزارونه وکړل. د هغوی سرونه قلم شول او ولوېدل. د هغوی 3 واړو مړي او سرونه په هغه خالي کنده کې واچول شو او بیا دوی پرې خاورې واچولې او هلته یې په هغوی باندې 2 قبرونه جوړ کړل. مشر پادري وویل اوس به د دې خزانې د راز څخه هیڅوک هم نه خبرېږي. د 3 واړو قاتلان همدغه پادریان او راهبان وو. د تاکاوي دروازه د نورو دروازو په شان باندې نه وه بلکې د خونې په فرش کې ورته دروازه پرېښودل شوې وه لکه چې د بکس سر وي. کله به چې د تاکاوي دا دروازه بنده شوه نو دا به له فرش سره یو ځای شوه او د دې د پاسه به څه سامان پرې کېښودل شو. مشر پادري په تاکاوي کې ټوله خزانه او 3 مړي پرېښودل او بیا راپورته شو. دروازه یې بنده کړه او د هغې په سر یې قالینه خپره کړه. د قالینې له پاسه یو کوچنی میز کېښود چې له پاسه یې پرې یو لوی صلیب هم نصب کړی و چې حضرت عیسی علیه السلام د اعدام په حالت کې انځور شوی و. مشر پادري نورو ته وویل اوس باید موږ له دې ښار څخه ووځو. فاتحان دې راشي. کله چې حالات ښه شول نو موږ به هم بیرته راشو. تر هغې به مال او دولت خوندي او محفوظ پاتې وي.
خو دا خبره واورئ چې هیڅ ځوانه راهبه او ننه باید شاته پاتې نشي، که نه مسلمانان به له هغوی څخه وینځې جوړې کړي. په دې حالت کې لمر پرېوتی و. طارق بن زیاد رحمه الله د طلایتلې څخه 20 یا 30 میله لرې تم شوی و. هغه ته دا معلومات نه و چې زید بن قصاده رحمه الله او مغیث رومي په څه حالت کې دي. د طلایتلې څخه 14 میله شمال ته یو بل کاروان هم اړولی و. هغه پوځ نه و بلکې ولسي او پادري کاروان و چې نږدې 1.5 سلطنه ورکې و. زیات یې میرمنې او کوچنیان و. مشر پادري د 6 نورو پادریانو سره په دې کاروان کې شامل و. کاروان د شین اسمان لاندې اړولی او په درنه خوب ویده و. د هغوی اسونه، کچرې او خره جلا جلا ولاړ و. د نیمې شپې وخت و. د تمځای څخه لږ لرې د یوې ونې اړخ ته یوه ځوانه نجلۍ پټه ولاړه وه. د هغې نوم اینا میري و. ویده کاروان ته په ځیر سره کتل او دا راهبه وه. هغه په 14 یا 14 کلنۍ کې په زور سره کلیسا ته راوستل شوې وه. اوس د هغې عمر 22 یا 23 کاله و. په ښکاره توګه خو هغه راهبه او ننه وه چې دنیا یې خوشي کړې وه، خو پادري هغه خپله ملګرې او معشوقه ګرځولې وه او خپل جنسي خواهش یې ورڅخه پوره کوو. دا څه پټه خبره نه وه، ځکه پادریانو دا خپل حق ګاڼه چې کلیسا دوی ته ورکړی و. خو په حقیقت کې دا خبره نه وه، بلکې دا دوی د خپل ځان لپاره حق جوړ کړی و چې دغه کلیساوې د زنا اډې وګرځوي. د ویده شوي کاروان څخه یو تور سیوری په کرار کرار د هغې په لور باندې را روان شو او هغې ته یې ځان راورساو. اینا میري وویل څومره وخت مې درته تیر کړ؟ ته څرنګه داسې راغلی جیمي؟ اسونه چیرې دي؟ سمدستي اسونه راوله، موږ د دې ځای څخه بیرته ښار ته ځو. جیمز برین وویل پوره خبره خو وکړه اینا، تا خو د ورځې همدومره ویلي وو چې د شپې 2 اسونه راوله، تا یوازې همدې ونې ته اشاره وکړه. جیمز برین هم په هغه کلیسا کې نوکر و په کومه کې چې اینا میري ننه او راهبه وه. د هغه عمر 25 یا 26 کاله و. د اینا میري په هغه باندې محبت راغلی و. جیمز برین په دې کلیسا کې د 6 میاشتو راهیسې کار پیل کړی و او په همدې کلیسا کې اوسېده. د اینا میري چې کله په هغه باندې سترګې ولګېدې زړه یې پرې بایلود. په دې کلیسا کې 3-4 نور ننې او راهبانې هم وې چې په ټولو کې اینا میري ښکلې وه. د پاخه عمر یو پادري هغه تر خپلو سترګو لاندې کړې وه او د ځان ملګرې کړې یې وه. هغه هم په دې باندې عاشق و. ورونو دا د کفارو د هغه وخت مذهبي مشران وو چې دغه عمل وو. د جیمز برین سره چې د اینا میري لومړی لیدنه وشوه نو هغه هم په دې پوه شو چې د ده په زړه کې هم د هغې مینه او محبت پیدا شوی او په هغې زړه بایللی. په لومړۍ لیدنه کې اینا میري د خپل زړه زخم جیم ته وښود نو هغه ته یې وویل چې هغه په څه توګه دې ته اړ شوه چې کلیسا ته راشي په داسې حال کې چې د هغې عمر 14 یا 14 کاله و. هغې ته وویل کېدل چې الله پاک دا د خپل عبادت لپاره غوره کړي او اوس د هغې اړیکې له دنیا څخه شلېدلې دي. اینا میري په لومړنۍ لیدنه کې جیمز برین ته وویل پادري چې زما سره کومه لوبه پیل کړې هغې زما زړه له دین څخه تور کړی. حضرت یسوع مسیح خو یو ځل پدار شوی دی خو زه هره شپه پدار کېږم. د یسوع مسیح په لاسونو او پښو کې خو میخونه ټکوهل شوي خو زما په زړه او روح کې میخونه ټکوهل کېږي. هره شپه او هره ورځ زه ګام په ګام مړه کېږم او بیا را ژوندی کېږم. ما خو د خپلې خوښې د یو خاوند خوب لیده خو هغه هماغسې خوب ثابت شو. زه د یو انسان محبت او مینې ته اړتیا لرم خو څوک دی چې زما سره مینه او محبت وکړي؟ اوس ما له بدن څخه بد بوی ځي، ته به هم زما څخه کرکه او نفرت وکړې. جیمز برین وویل زه ستا له بدن او جسم سره هیڅ اړیکه نه لرم اینی، زه ستا زړه غواړم. جیم په لومړۍ لیدنه کې اینا میري ته د هغه محبت او مینې ډاډ او باور ورکړ د کوم چې د روح او زړه سره اړیکه وي. په دې توګه اینا میري ته هغه مینه او محبت په لاس باندې ورغلل د کوم لپاره چې هغه ځورېده. هغوی دواړو د کلیسا څخه د تېښتې پلان جوړ کړی و. راهبانو وتل خو د راهبو وتل له کلیسا څخه امکان نه درلود. دا نجونې به د کلیسا بندیانې وې. د هغوی یو ځانګړی ډول جامې وې چې د باندې ټولو خلکو پیژندلې. په هغوی پیره او څارونکي هم ګمارل کېدل
چې دوی تېښته ونه کړي، ځکه دا ټول کار او چارې جبري وې او د چا خوښه پکې داخله نه وه. خیر، تر 6 میاشتو پورې د هغوی محبت داسې درجې او حد ته رسېدلی و چې د هغې څخه بیرته شاته تلل ګران او ناممکن و. جیم په دې ښار کې نابلد او نااشنا و، نو ځکه هغه د انامیري لپاره داسې ځای لټاوه چې هلته دواړه پټ شي، خو داسې امکانات ډېر کم لیدل کېدل. هغوی دواړو یو پر بل باندې ځان قربانول یو عادي خبره ګڼله. په همدې وخت کې طلایتلي ته د مسلمانانو د راتګ او حملې خبرونه هم راورسېدل. یوه ورځ جیمز برین انامیري ته وویل: اینې اوس د دې وخت راغلی دی چې موږ او تاسې سره وتښتو، ځکه د ښار دروازې خلاصې وې. خلک د کورنیو او کاروانونو په شکل باندې له ښار څخه وځي. موږ هم باید خپله څېره بدله کړو او لاړ شو. انامیري وویل: هغه پادري اوس هم په ما باندې پوره نظر ساتي. کله چې زه یو او بل لوري ته شم نو هغه راپسې لیونی غوندې شي. جیمز برین ورته وویل: کومه بله راهبه هغه ته په لاس باندې ورکړه. انامیري وویل: هغه د بلې راهبې څېرې ته هم نه ګوري. جیم وویل: که ستا اجازه وي زه به هغه ووژنم، بیا به دواړه په اسانتیا سره وتښتو. انامیري وویل: داسې مه کوه چې وننیول شي. زه د خپل ځان په غم کې نه یم، زما سره ستا غم دی. بالاخره هغه شپه راغله چې انامیري او جیم د کلیسا د پادریانو سره یو ځای د ښار څخه ووتل او د کاروان په تمځای کې ویده شول. انامیري د یوې ونې تر څنګ ولاړه وه چې هغه راشي او بیا حرکت وکړي. انامیري وویل: د ورځې خو ما تا ته پوره خبره نه شوی کولی. زموږ مشر پادري د کلیسا په تاکوي کې ټوله خزانه ښخه کړې ده. هغه زما سره دومره مینه او محبت لري چې ما ته یې د خزانې ځای هم په ګوته کړ. او هغه دا هم وویل چې کله حالات سم شي نه موږ به بیرته راشو او خزانه به تر هغې خوندي ساتل شوې وي. جیم وویل: موږ له دې خزانې سره څه اړیکې لرو؟ انامیري وویل: موږ باید دا خزانه راوباسو. خو جیم وویل: ستا دماغ پر ځای نه دی اینې. موږ به دا خزانه چیرې له ځانه سره وړو او له ځان سره به یې ګرځوو او دا به چیرته ساتو. انامیري وویل: جیم، ټوله خزانه نه، خو لږ برخه یې باید له ځانه سره راواخلو او ته زما سره ولاړ شه. د خپلې اړتیا سره سم خزانه او شیان به له ځان سره راواخلو او بیا به هلته په ښار کې زموږ په خپل کور کې اوسېږو. په کلیسا کې نه بلکې زموږ په خپل کور کې. زموږ کورنۍ لا مخکې تللې ده او کور پوره خالي پروت دی. جیم وویل: که مسلمانان راغلل نو بیا به څه کوو؟ انامیري وویل: موږ دواړه به مسلمانان شو. ما اورېدلي دي چې کله څوک د هغوی دین قبول کړي هغوی ورسره ډېر ښه سلوک او رویه کوي او هیڅ ډول زیان ورته نه رسوي. ورونو، جیم خو څه په رښتیا نه وه چې د خزانې وړاندیز یې نه مانه. د خزانې څخه پرته د انامیري مینې هم هغه لیونی او په پښو باندې بندي کړی و. انامیري هغه ته شنه باغونه وښودل او هغه سمدستي طلایتلي ته د تللو لپاره چمتو او تیار شو. دا وخت په طلایتله کې هیڅ واکمن او بادشاه نه و، ځکه چې راډریک وژل شوی او بل څوک نه و ټاکل شوی. د راډریک زوی ریچمانډ په خپلو مزو چلچو کې ډوب و. نور درباري چارواکو هم خپل خپل کارونه کول. د ښار دروازې خلاصې وې او هر څوک خپل پروګرام او خپل سر له ښاره څخه وتل. حکومتي او دولتي نظم او ډسپلین بالکل ختم شوی و. طارق بن زیاد د ښار په لور را روان و، خو د دې حالاتو څخه هیڅ خبر نه و چې د طلایتلي په ښار کې څه را پیدا شوي دي. جولین او اوپاس خو د پخوانیو معلوماتو په اساس هغه ته ډېر شیان ویلي و او د هماغه معلوماتو په بنسټ باندې په اندېښنه کې هم و. هغه فکر کاوه چې په طلایتله کې به محاصره ډېره اوږده او جګړې به ډېرې خونړۍ وي، ځکه دا د پیړیو څخه د اندلس پلازمینه وه. د راډریک ځایناستی به د هغې د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو او تیار وي. په دې شپه چې د پادریانو کاروان له ښار څخه ووت او په لاره کې تم شو نو جیم په خپ په پښو هلته ورغی او یو آس یې راخلاص کړ. ځین یې راواخیست او په آس یې برابر کړ او بیا د انامیري په لوري باندې راغی. انامیري هغه ښکته کېدو ته پرېنښود او خپله آس ته ورپورته شوه او په دغه آس شاته سپره شوه. د کاروان خلک په دې خبر نه شول چې یو آس او 2 کسان د هغوی څخه په خپل سر د ښار په لوري باندې بیرته ولاړل. د سهار روښنایي خپرېده چې کاروان د مخکې تګ لپاره تیار او چمتو شو. کله چې پادري انامیري او جیم پیدا نه کړل نو نارې یې پیل کړې. نورو پادریانو په هغه پسې ټوکې او مسخرې کولې چې دا نجلۍ خو نه ستا مېرمن وه، نه دې لور او نه دې خور، نو بیا دا چیغې او سورې دې څه لپاره وهې؟ هغه به د خپلې خوښې سره سم له کوم ځوان سره تللی وي، همداسې یې له یاده وباسه.
او ښه شوه چې ولاړه او له غم څخه خلاص شوې. په داسې خطرناک سفر کې د دومره حسینو او ښکلو پیغلو ګرځول ډېر خطرناک وي. زموږ سره نور نجونې هم شته، که دوی وتښتي هم ډېره به ښه شي. په دې خبرو سره پادري غلی او چوپ شو او له کاروان سره یو ځای روان شو. د تاریخي لیکنو سره سم دا کاروان د روم په لوري ته په کوم ځای کې چې پاپ اوسېده او هغه مرکز و. څه وخت چې کاروان د شپې له دمه ځای څخه حرکت کاوه، اینا میري او جیم د تولتلې ښار ته ننوتي وو. هغوی 10-12 میله لاره په یوه شپه کې وهلې وه او د کلا د دروازې د خلاصېدو لپاره ولاړ وو. کله چې دروازې پرانیستل شوې، هغوی سمدستي کلا ته ننوتل او بیا دواړه د انامري کور ته ولاړل. د کور سامان او جامې همداسې په خپل حال کې پراته وو، لکه چې د کور اوسېدونکي هسې د باندې وتلي وي او بیرته راتلونکي وي. دواړو ورځ په همدې کور کې تېره کړه. خلک یو په بل پسې له ښاره څخه تلل، کورونه خالي کېدل. که څوک به کوم خالي کور ته ننوت نو پوښتونکی نه و چې ولې د چا کور ته ننوځي. هلته داسې څوک نه و چې انامري او جیم ته ووایي چې تاسې په دې کور کې څه کوئ. له نیمې شپې څخه لږ مخکې هغوی دواړه له خپل کور څخه ووتل او د لویې کلیسا په لورې وخوځېدل. جیم د آس واګی نیولی و او دواړه پیاده روان وو. هغوی فکر کاوه چې ګوندې د کلیسا ودانۍ به تپه تیاره وي. څرنګه چې جیم او انامري هلته ښه بلد وو، نو هغوی هر لوري ته په تیاره کې هم رسېدلی شوی. هغوی د دې کلیسا د یوې خښتې او یوې ډبرې سره بلد او آشنا وو. له هغوی سره مشعل وو چې د کلیسا په لاندنۍ خونه کې باید لګولی وای. هغوی لومړی عبادت ځای ته ننوتل چې د هغې په یو کونج کې د تاکاوۍ لاره وه. له جیم سره تور او خنجر دواړه، خو د انامري سره یوازې خنجر و. جیم هلته مشعل ولګاوه. دی په هغه کالینه باندې ولاړ و چې د هغې لاندې د تاکاوۍ دروازه وه. انامري په بیړه هغه ټول شیان یو لوري ته وغورځول چې په قالینه باندې پراته وو، ځکه هغې ته څرګنده وه چې همدلته دروازه ده. هغه څو ځلې دې تاکاوۍ ته هم ښکته شوې وه. دواړو دروازه پرانیسته او بیا ورښکته شول. هلته هرې خواته خاوره خپره پرته وه او 2 اوږده قبرونه جوړ شوي وو. انامري وویل په دې قبرونو کې خزانه ښخه شوې ده. ګوره جیم، موږ څومره په اسانۍ سره دلته راورسېدلو. جیم ورته وویل خو موږ دومره مال له ځان سره نشو وړلی. انامري وویل څومره چې وړلی شو هغه به یوسو. جیم په خمار او نشه حالت کې وویل زه دلته هیڅ شی نه پرېږدم. زه به دا ټوله خزانه ستاسې کور ته څو ځلې وړم تر څو چې ختمه شي. هلته به دا ټول مال ښخ کړو. کله چې مسلمانان راغلل، موږ به د دې خزانې په خاطر باندې ځانونه مسلمانان کړو تر څو هغوی زموږ څخه خزانه وانخلي. خو په خپل کور کې به همداسې عیسایان وو او خپل عبادت به کوو. انامري وویل زه دین او مذهب نه پیژنم. ما ته مسلمان او عیسایي یو شان دی. ته یو قبر را خلاص کړه چې خپله خزانه ورڅخه واخلو. او کیندلو ته په دې ځای کې اړتیا هم نه وه، ځکه چې نرمه خاوره راټوله شوې وه. جیم سیبرین په بیړه خاوره یوې او بلې خواته کړه. قبر پرانیستل شو. لږ شانته چې هغه نور کار وکړ نو داسې شاته راغی لکه چې کوم خطرناک مار په ده باندې حمله او برید کړی وي. انامري ورڅخه وپوښتل څه شی دی چې شاته ولاړې؟ جیم سیبرین په وارخطایي سره وویل رانږدې شه، ته هم خزانه وګوره. د انامري په لاس کې مشعل و. هغه چې کله کندې ته ورنږدې شوه نو د خولې څخه یوه چیغه ووته. په کنده کې 3 مړي پراته وو چې سرونه یې پرې شوي او په سینه ورته ایښي وو. ځکه نو هغوی دواړه وویرېدل. انامري له ویرې او ډار څخه رپېده او د جیم سره یې ځان نښلولی او له ډاره څخه جیم ته ورنږدې شوه. جیم سیبرین وویل د دوی خو لا تر اوسه پورې وینې هم نه دي وچې شوې. داسې معلومیږي چې دوی لږ ځنډ مخکې وژل شوي او دلته ښخ شوي دي. انا وویل دوی ولې وژل شوي؟ جیم سیبرین وویل کېدای شي هغوی ته به معلومه شوې وي چې دلته خزانه ښخه شوې. هغوی به د خزانې د لاسته راوړلو لپاره راغلي وي. دلته به پادري خپل کسان پرېښي وي چې د خزانې ساتنه وکړي او هغوی به دا کسان وژلي وي. داسې هم کېدای شي چې زیات کسان د خزانې پسې راغلي وي او د برخې د زیاتوالي لپاره دا 3 ملګري خپله وژلي وي. خو انامري وویل بیا خو خزانه له لاسه ووته. جیم وویل ته لرې شه، زه دا بله کنده او قبر لټوم او له هغه څخه باید خاور لرې کړم. انامري هم لرې شوه او جیم سیبرین په 2مه کنده باندې بوخت شو چې خاوره ورڅخه لرې کړي. د هغه شا د تاکاوۍ د زینو په لورې وه. ناڅاپي یو سړی په زینو باندې په منډه باندې راښکته شو. د هغه په لاس کې توره وه
او نیغ جیم صبرین ته ورغی. هغه سړي وویل دا زما خزانه ده. او مخکې له دې چې جیم را نیغ سي سړي خپله توره د هغه په شا کې د برچې په شان باندې ورومنډله. حمله کوونکي خپله توره د جیم صبرین له شا څخه بیرته راویسته او بیا یې وویل زه د همدې خزانې لپاره شاته پاتې شوی یم. جیم د خاورو په څلي باندې پړ مخې پرېوت او سړي انامیري ته مخ کړ. اوس توره د هغې په بدن کې ننوتونکې وه. هغې خپل خنجر د کمیس لاندې منډلی و، خو د خنجر وهل هم نه و زده. د هغې سره په لاس کې مشعل و چې غټه لمبه یې لرله. نو په بیړه یې مشعل د حمله کوونکي په مخ باندې ورووهه. د مشعل لمبې د حمله کوونکي پوستکی او سترګې وسوځولې. هغه له درد څخه خپله توره وغورځوله او لاسونه یې په مخ باندې کېښودل. انامیري د حمله کوونکي د ختمولو لپاره یو ځل بیا د مشعل لمبه د هغه په مخ باندې کېښوده چې په دې سره د هغه څېره پوره وسوځېده. هغه شاته ولاړ او د جیم سره ټکر شو. راولوېد او پړ مخې پرېوت. جیم دا وخت اخري سلګۍ کولې. نو په دغه حالت کې انامیري خپل خنجر راویست او 2 ځلې حمله کوونکی په سینه کې وواهه. جیم په ډېر ضعیف اواز سره وویل اینی وتښته، په خپل کور کې پټه شه. انامیري وویل داسې نه شي کېدای، زه ته یوازې نشم پرېښودی. هغه د جیم له سر سره نږدې کېناسته او جیم هم اخري سلګۍ ووهلې او سر یې یو لوري ته کوږ شو. حمله کوونکی هم مړ شو او جیم هم دلته مړ شو. مشعل په فرش باندې پروت و او سوځېده. د تاکاوۍ په دیوالو باندې سیوري نڅېدل او داسې معلومېده لکه چې د دې 5 وژل شویو روحونه ناڅي. خزانه په 2مه کنده کې پرته وه. په همدې کنده باندې 2 مړي پراته وو او له هغو مړیو څخه وینې هم څڅېدې. انامیري د ویرې او ډار څخه رپېده ځکه چې هغه د 5 مړو په منځ کې په دې توره شپه کې یوازې ولاړه وه. د مشعل لمبو هغه نور هم ویروله. د هغې په زړه کې ناڅاپي دا ګمان پیدا شو چې کېدای شي بل څوک هم دلته پټ وي او په دې باندې حمله وکړي. دې مشعل همداسې لګېدلی پرېښود او په منډه پورته شوه. دروازه یې بنده کړه او د خپل کور په لوري باندې روانه شوه. هر لوري ته تپه تیاره وه. که هغه په دې ودانۍ کې بلده نه وای نو د هر شي سره به ټکرېده او لاره به ورڅخه ورکېده. یوازې ویرې او ډار د هغې پښې نیولې وې. کله چې د کلیسا څخه ووته نو په منډه شوه. ورونو، د اندلس د پلازمینې او پایتخت شپه په چوپتیا سره تېرېده، خو ډېره ویرونکې وه ځکه د ښار څخه زیات کورونه خالي شوي وو. د یوې حسینې پیغلې لپاره تر ټولو زیات خطر دلته موجود و. هغه په کلیسا کې له پټېدو څخه هم ویرېده. هغه په منډه خپل کور ته ورسېده، د دروازې څخه ننوته او له ځان پسې د دروازه بنده کړه. ورونو، دلته چې طارق بن زیاد رحمه الله هم ښار ته رانږدې شوی و، له ښاره هم ټول راهبانې او پادریان وتلي وو او په ښار کې ګډوډ حالت و. ښاري نظم بیخي نه و. نو په دې حالت کې څه فکر کوئ چې طارق بن زیاد رحمه الله به دغه ښار په اسانۍ که په سختۍ سره ونیسي؟ او څه فکر کوئ په دغه ښار کې چې څومره نظامیان دي هغه به د طارق بن زیاد رحمه الله سره څه ډول مبارزه وکړي؟ ورونو، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځوابونه به پر روانو برخو کې سره له معلوماتي او ګټورو تفسیرو واورئ ان شاء الله تعالی. د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.